ننګرهار والي د رنور ولسوالۍ زلزله ځپلو سره 3 میلیون افغانۍ نغدي مرسته ځای مسؤلینو ته وسپارله. ننګرهار والي د غراز د رنور ولسوالۍ ته د سفر پر مهال زلزله ځپلې سیمې نږدې ولیدې او ځای مسؤلینو ته په بیلابېلو برخو کې لازم سپارښتنې وکړې. بل لور ته د سیمې اوسیدونکو د مسؤلینو او مرستندویه ادارو له مرستو د مننې ترڅنګ د لنډمهاله سرپناه لپاره د زیاتو خیمو د مرستې غوښتنه کوي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ نړیوالې ادارې یونیسف عمومي مسؤل ډاکټر تاج الدین ننګرهار والي مولا محمد نعیم اخوند سره په درنور ولسوالۍ کې ولیدل. د دغه ناستې موخه په دې ولسوالۍ کې د زلزلې له امله زیانمنو شوو کورنیو سره د اړینو مرستو په اړه معلومات شریکول و. د ننګرهار علماو شورا له لوري د کونړ زلزله ځپلو 1000 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د ننګرهار علماو شورا رئیس وایي دغه مرسته چې پکې 2 قلمه خوراکي توکي شامل و دوی ته د یو سوداګر له لوري سپارل شوې وه. د ننګرهار بهرنیو چارو رئیس د یونما پاکستان او ایران قونسلګریو مسؤلینو سره ولیدل. ننګرهار بهرنیو چارو رئیس مولوي جان محمد انقلابي د خپل کار په دفتر کې د یونما د ختیځ زون مسؤل کوټس کیرن د پاکستان اسلامي جمهوریت قونسل شفقت الله او د ایران اسلامي جمهوریت فرهنګي اتشي یحیی سره ولیدل. او د تورخم عمري پنډغالي څخه د ورځې په سلګونه کورنۍ د هیواد ګوټ ته په نقلي وسایطو کې رسول کیږي. د عمري پنډغالي د انتقال او ترانسپورت کمیټې مسؤلین وایي هیواد ته راستنیدونکو کډوال د تورخم فرضي کرښې څخه عمري پنډغالي ته او له عمري پنډغالي څخه خپلو سیمو ته په بیلابېلو نقله وسایطو کې رسول کیږي. بل لور ته هیواد ته راستنیدونکي کډوال وایي تورخم عمري کم کې کارونه پر وخت ترسره کیږي او پر وخت خپلو سیمو ته لیږدول کیږي.